او د کم نسل کونتره چې کوم دی زیات پرواز کولی شي مطلب زیات سیل کولی شي لرې تلی شي هغې ته وایي ریسر مطلب دا دی ته کراچۍ نه راپرېږدې او ټایمینګ دې نوټ کو ګاډي کې کېناستې نو هغه به انشاءالله تا نه مخکې رارسي خو آیا چې هغې له تا هغه تربیت ورکړي 7 او 7 14 او 7 21 ورځو کې دي بچي راوړي مطلب یو 21 ورځو کې چې بچي راوړي بیا وقفه څومره کوي وقفه بیا دا ده چې بس هغه له غوټکي وي لاجالو کې پروت وي داسې او بیا ورپسې انډیا اچوي کونترو د جوړه کېدو څه طریقې مطلب چې یو نر او ښځه جوړه شي دغه وخت کې بل نر دغه ښځه سره جوړه کیدی شي که نه ترخې مادیان چې هغه یو ځل جوړالي بل کونتر سره جوړه نه دي دوی څه د خوښ ناخوښ معاملې یي که نه یاره دې کې هم شته دې کې هم داسې شته چې مطلب دا دی بیټۍ مطلب دا دی چې هر یو نر سره کونډه اچولی شي دې کې هم دا شی شته وقارجان ما او موجود یم په پیښور کې د یوې دنګې پلازې په اخري فلور اخري چت باندې سره د اسفندیاره او سره د یو 400-500 کونترو د کونترو متعلق خبرې به د اسفندیار سره کوو کونتره چې کوم دی یو هوښیار مارغه دی او زه به ووایم چې د مینې د وفا د دوستۍ او د امن علامت ګڼلی شي کونتره چې کوم دی یو ډېر ساهو مرغۍ ده ډېر د قلار خوی مالکه ده بېبدو مرغۍ به ورته زه ویم اسفندیاره پروګرام کې درته هرکلی ویم ستړی مه شي السلام علیکم خوشحاله اوسئ وعلیکم السلام وقاریانې ښې کتونکو ته هم سلام علیکم والله بس کونتر هم ساتلي دا شغل دی ورور ته تپوس کوو موږ به جواب درکوو کونتر خو خیر ما ډېر مختصر انټروډکشن وکړو د کونترو زیات معلومات په تا ته اسفندیاره دا راته چې تر څومره ټایم نه د کونترو شوق کې د پالنې زه چې تقریبا د 10-11 کالو ما به دا کونترې ساتلې زمونږ بابا ساتلې بس ورسره د هغې د وجې زما هم شوق پیدا شو اوس تا سره چې دا کومې کونترې دي په دې پنجره کې دا به تقریبا څو نسلې څو قسمه وي یاره دې کې نسلونه خو ډېر دي او په شمېر نه زیات دي ولې چې دې کې په زرګونو نسلونه دي او بیا دوی بیا جوړه کوي خلک دې کې ګوره وطني کونتران بیل دي انډین بیل دي انډین ته پنجابي کونتران ورته وایي کاسدان پکې بیل دي ریسر پکې بیل دي ګریزر پکې بیل دي آیس ګریزر پکې بیل دي او د کم نسل کونتره چې کوم دی زیات پرواز کولی شي مطلب زیات سیل کولی شي لرې تلی شي هغې ته وایي ریسر مطلب دا دی ته کراچۍ نه راپرېږدې او ټایمینګ دې نوټ کو ګاډي کې کېناستې نو هغه به انشاءالله تا نه مخکې رارسي خو آیا چې هغې له تا هغه تربیت ورکړي چې هغه خپل ځای پیژني او اونچایي بره به هم زه دا په زرګونو فوټو باندې مطلب بره خطي شي بالکل بالکل او دې ته په پرندو کې بیا سیدان ویلی شي زمونږ په پیښور کې دلته داسې څوک شته چې په کونترو باندې بازي لګوي مطلب شرطونه لګوي مطلب د په اوچت پرواز باندې زیات اوږد سیل باندې او په دې باندې ریس لګي ګوره ریسر چې دا ریس والا کونترانی دې باندې ځوانه ستا 4-5 کونترې دي یا داسې د یو بل ملګري دي یا زما دي دا په شمېر 4-5 کونتران یا 10 کونتران چې آیا هر سړي څونه راوچته کې او دا په کال کې بچي څو ځله یو ځل وړي که دوه دا په کال کې نه دا په 7 او 7 14 او 7 21 ورځو کې دي بچي راوړي مطلب یو 21 ورځو کې چې بچي راوړي بیا وقفه څومره کوي وقفه بیا دا ده چې بس هغه له غوټکي وي لاجالو کې پروت وي داسې او بیا ورپسې انډیا اچوي مطلب بل کار نه بس اګیا شي او بچي راوړي د الله یو نظام دی چې پرندو ته بس همدغه یو کار حواله دی خوري سکي الوزي او بچي راوړي او د کونترو د جوړه کېدو څه طریقې مطلب چې یو نر او ښځه جوړه شي دغه وخت کې بل نر دغه ښځه سره جوړه کیدی شي که نه نه دا داسې مادیان هم شته چې ډېرو نرانو سره جوړه کېږي او داسې مادیان هم شته داسې نران هم شته چې هغه په میاشتو یې کته بند هم کې خوا نه جوړه کېږي او یو داسې کونتر چې د یو ځای نه راوړي یو ښځه ورله د بل ځای نه راوړي دا دواړه په یو ټایم باندې بیا جوړه کېږي که نه مطلب دوی هغه خوښ ناخوښ کوي ولې نه بس دا جوړه شي همدارو ته ګورې که زما سوال دی واور ما څه ووې تا راته دا ووې چې یاره دوی خپلو کې ګپ شپ نو د دوی خامخا ګپ شپ نه یادوم چې یو نر او ښځه جوړه شو دغه ټایم کې بل نر راتلی شي دغه ښځه جوړه کولی شي که نه یاره
ترخې مادیان چې هغه یو ځل جوړالي بل کونتر سره جوړه نه دي دوی څه د خوښ ناخوښ معاملې یي که نه یاره دې کې هم شته دې کې هم داسې شته چې مطلب دا دی بیټی م مطلب دا دی چې هر یو نر سره کونډه اچولی شي دې کې هم دا شی شته اوس دې جال پنجره کې چې کومې کونترې دي چې هغه کونترې چې هغه اګې اچي نو هغې له بیا تاسو جدا ځای جوړ کړی که نه هم دلته دا د سیل والا چې دا جدا یو پیرډي لکه مطلب دی د دې یو ځان له خانۍ د دې بچو والا چې د دې ځان له وړې وړې خانې هم جوړې کړي یا ورته چا چاټۍ ښي چا ورته منګي ښي چا ورته خپل یو سیسټم کړي نو هغه لیدی او دا د سیل والا جدای دا به یو ځای نه ساتي بیا په دې کې بیماري راځي او خپلو کې جنګ جګړه زما په خیال دا زیات نه کوي که نه یاره چې خپل ځایونه ونیسي نو بیا جنګ نه نیسي او چې یاره بې ځایه کونتر لکه خپل تاخ نه په بل تاخ کینی نو بیا لانجه کوي خپلو کې چې کني دا زما ځای دی ورته دا زما ځای دی نو دا او داسې یو کونتر چې مطلب هغه ستا ډېر زیات خوښ تا باندې بار یو کونتر ګران یو هغه مړ شي مطلب نو بیا خفای پسې که نه یاره د شوق څه قیمت نشته حقیقت کې دا خو لا کونتران دي چې لکه هر یو شیز پرنده په مینه وساتي نو هغې پسې د خپل زړه نه زیات خفه کېږي نو هغې له چې څه نقصان رسي نو هغه ته نه رسي هغه پرندې ته نه هغه مالک ته یې ډېر رسي ولې چې هغه محسوس کوي او د دوی د پال پرهیز د پالنې څه طریقه کار دی والله به د پالنې داسې ده چې ګرمۍ کې مطلب دا دی دوی له به یخ خوراکونه ورکوي او یخنۍ کې به یې ګرم ساتي کورني غوړي به ورکوي بادام به ورکوي ډېرې میوې دانې داسې فارمولي دي د دې خپل استادان دي حکیمان دي او زیات خوراک کم ورکوي څنګه چې موږ زیاته مطلب روټۍ خورو دوی زیات تاسو څه ورکوي زیاته باجره خوري ډېر خلک ولا زیات غنم ورکوي خو باجرې سره کونتر فکسي لکه وده کوي نه فکسي لکه پهلوان او د غنمو سره روټۍ سره د نورو دانو مانو سره دی چاکېږي نو دی بیا پرواز هغه رنګې نشي کولی او هغه کونتر چې مطلب هغه سیل د پاره ځي مطلب خلک پې ریسینګ کوي دغه کونترې بچي راوړي که نه ولې نه راوړي دا امپورټډ شي لکه امپورټډ مطلب چې دی دا بچي خو به راوړي خو مطلب زیات وي که نه دغه بیا انټیک نسلي د دې بچیم بیا انټیک وي نو دا بیا په ډېرو پیسو باندې خلک علي او د دې نسل بیا ځان سره زیاتی دې کې داسې شوقیان شته چې د دوبۍ نه یورپ نه ډېرو ملکونو نه خلکو کونترې راوړي دي جوړې راوړي دي او په خپل ملک کې بیا مطلب د خپلو کوټنو کې یا خپلو کورونو کې جوړه کړي کینچي کړي دا به کینچي کې او دوی دغه خپل بچي ځان سره څو ورځې څو میاشتې ساتي یاره دا مطلب دا دی چې خدای مې د غاړه نه بندوي خو بچی چې په 21 ورځو کې وځي هفته 10 ورځو کې 15 ورځو کې ډېر برابر وي او دغه بچي بیا دنه مطلب ښه په رضا جدا کړي او بعد د دې خپله لاري پلار ورته مور ورته یو زموږ خپله لاري دا نه بعد دوی بیا سره مطلب رشته مشته نه یو بل نه پیژني که پیژني یاره پیژنګلي شته خو چې ته یې جوړه کړې نو د دې جوړه کېږي او که ته نه جوړه کړې نو بس د خپل کور کونتر دی به چېرته ځي خو نه او بس تا سره مخته دی چې هر چا له ورکړي هر ځای کې خرڅ کړه به له واپس راځي پرواز به کوي ستا ځای کې ستا چې څنګه تربیت ورکړی هم تا سره به کښېني که دې باندې یو پیشو پیش حمله کوي دا خوړلی شي نو دا ځان ته بچ کوي د ورځې خو د شپې د ډېرو کونترو نظر لکه د انسانانو نه لګي دلته به دې ښار کې چې کوم مطلب ټپوس یا بله داسې مرغۍ چې دا نیسي شته ولې نه باښې شته په اسمان کې بره داسې بازان دي نورې داسې پرندې چې د هغې نه موږ له نه راځي خو هغې کې اکثر دا کونتر چې بره پرواز کوي نو دی یې نیسي اخکار والی کونتر نیسي ګوګوشتکه نیسي دا بطکې نیسي سیلانې مرغابې نیسي نو دې کې باغ هم شته دې کې بازان هم شته بیا په بازانو کې ډېر نامي دي شاهین او وغیره وغیره د هغې خو موږ ته پته نشته خو نیسي ډېره مننه اسفندیاره قدرمنو بلا تپوسونه مې د اسفندیار نه وکړل د کونترو متعلق نو زما خپله کونترو سره زیات شوق نشته که ما ته چاته پته وه چې مطلب دوی پالنه په کومه طریقه کېږي یا په دې کې څومره نسلونه کېدای شي چې باید ما دوی نه ډېر تپوسونه وکړو خو انشاءالله کوشش به کوو چې را روان پروګرام کې بیا د اسفندیار سره د کونترو متعلق چې کوم دی یو تفصیلي پروګرام کو قدرمنو اوس ورکې خپل کوربه و کرجاني له اجازت تر بل پروګرام پورې ښه ده وباد اوسئ د الله پامان